یو سړی په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانه وړي ما به هډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مورې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوست چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه چې هیره کړه مور والا پیسې ورکول څو کېږي 100 روپۍ هغې وی دا 50 والا 50 به بیا درکړه ویل دا 100 به بیا پوره راکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو ویل ولې وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور هم سرسام شوه ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خې وې 150 خې که زه پوهېږم چې دا 50 به م ځینو دا خو به مې اخیستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي د کپن او د موږي والا کیسه ده موږ دا تیر ارمان کوو چا خو خو کالی کپنې ویستو دا د زن طلاق بچی خو پکې په داسې قهر په دې ملک اختی په داسې عذاب اختی دا خو مونږ داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخرې د خپل طبیعت دین یو پیرو کلي ته تللی و هغه کلي کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپرم په 2 پیسې سیر گازریم په 2 پیر وی مرید تا چی بچی تختا دا شعر ناپرسان دے واللہ که پکی گیر شو تپوس کوڑو والا بسوڑ دے مرید دیر مانداو آغاوی چی حضرت لگ بیسار شی دیر مانده مودا سوچا خوڑی دیر ارزان دی چی لگون دی اخرما چی خشم آغاوی سوچا خوڑا خوبا اخرا خسک با دی گسیم خوری وجنا صاحب لگی سار شا پردر خدا چی سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو پی کڑی دا
او چې میاشت دوه تېرېدې شیخ نه داسې کټی جوړ شه چې بیا به په ملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسي کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګي بوټه تی بیا وځي. بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروري ده چې هم دې پانسي کوي چې د مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي هر څوک چې ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټوي چې وې کته دا پیر سے مرید باندې او وې والله د مرای ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړه د بل چا په مرای کې نه فټ کیږي. ونو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړي نه دي الته کړه په بل چا کې نه راځي کړي دي سدي او کړه پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شم اوس ما سکړی دي چې وای کړه په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري. وی پیرا خدای ته ګور او چل کاوه نو پیران خو ډېر خيار میکړه ډېر خيار زر شارتم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړی ډېر خپایم چغې دی او سوري دی او بدې ورځې دی او صاحبه جګړې دی او جیلخانې دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړی داسې مطلب یې کولی لوی خوند به اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپای غوندې که ښځه را روانوي چې ما که جینۍ را روانوي ما که هلکان را رواني ما 3 لارې بلاک کړی 3 واړه درته کنځلې کړي. دوست تو خوایا چې دوست به دې څوک پیر لاخو کا خزه ورغله په سر ولا لاس راکاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننا واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا. هني آسان شه مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو دې ملا توب ګران کا نو پیران ډېر خياري هغه ورته اوس می خلاصوا و برداشت چل چې سباله د دې 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کوم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زب ته به سره ونخلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په فرزونو دی یو عزت ورزم بل عزت بادشاہ دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړې تپره وته نیک به جنت ته ځي زدي مرید ته ویم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه ځم دا جګړه ده زما او ده بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته ځو ولې نه ځو ځولې نه ځم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړه راکاږي او جګړه شوه دی
سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیړه د غر کشدان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې به دا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته په خپل اچي په خپل شهرنا پرسان دی اس پته پکې نه لګي اسلام 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 15 کاله وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دی اسلام اسلام دې پر یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامنو ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته دا خړ مخ ته پتن ورونه کور د چا باد شو بیگانه بچراغان د چا په کور کې وخړ مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتو سمستلو تاسو بني آدم یې یعنی تاسو پښتو دار چا سره کې می تقریر کولم مال تاسو کې می چې منګه پښتانه منګه پښتانه منګه مال هغه وخت کې منګه پښتانه چې زمون خزه د شپې په یو بجه د سلیمانه یوازې را رواني منګه پښتانه لورم چا کرش پکڑی بے سار چاہتا تلی بے بیگا سیلائی کرن شپا سیلائی کرن شپا که سویلی کرن شپا یعنی منگا پختانا کینی کینی شرمی دلو کینی پختانا پختون خدای دی دست سوکونه شرمی لکنم چی مو شرمی دی ماشه مستا داس به د سړیتوب په ځای کې ونه ګوري